بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واقعه ده د بهلول دانا رحمت الله علیه او د هارون رشید بادشاه. و هارون رشید بادشاه یو ورځ خپل دربار ته بهلول دانا رحمت الله علیه راوغو. هغه ته وویل چې نن زه تاله ډېره اهم ذمهداري چې دا در کوم او په دې باندې به ته پوره عمل کوې. هغه ذمهداري دا ده چې ته په پوره مارکیټ او بازارونو کې وګرځه چې څوک په ناب تول کې کمی کوي هغه په جیلونو کې وغورځوه. بهلول دانا روان شو، په مارکیټ او بازارونو په مختلف ځایونو ګرځي، د ځان سره هم د ناب تول څیزونه وړلي. دکان لذي ماله دا شی راکړه دومره راکړه او بیا د هغه نه بعد دی په خپله هم د هغې تول حساب چې دی هغه کوي چې په کوم یو کې تول کې کمی راځي. دی د هغه نه تپوس کوي چې ستا ضرورت زندګي چې دا څنګه تېرېږي. هغه ورته وایي چې یو ډېر په مصیبت کې ما ډېره ستړې ده، بیماریانې دي، یو سل خبرې ورته کوي. دی هغه پرېږدي بل له لاړ شي چې بل هم دغه شانتې په ناب تول کې کمی کوي. هغه هم تپوس وکړي، هغه ورته هم دا خبره کوي چې ډېرې مسلې مسایل دي، بیماریانې دي. خیر داسې ګرځي ګرځي یو کس پکې داسې میلاو شي چې هغه په ناب تول کې کمی نه وي او ناب تول د هغه پوره وي. نو دې بهلول دانا رحمت الله علیه د هغه نه تپوس وکړو چې ستا زندګي چیرې دا څنګه تېرېږي. هغه ورته ووایي چې د الله لاک لاک شکر دی چې څومره ګټم په هغې د الله لاک لاک شکر وباسم او ګر بسر چیرې دا ډېر ښکلی تېرېږي. زه په دې حال باندې ډېر خوشحاله یم. بهلول دانا واپس دغه شانتې روان شو، نه یې څوک ونسل نه یې جیلونو ته وغورځول. بادشاه دربار ته لاړ، هارون رشید ته تپوس وکړو چې څومره کسان دې ونسل او په جیلونو کې دې وغورځول. بهلول دانا رحمت الله علیه ته وایي چې هارون رشید بادشاه چې کم کسان په ناب تول کې کمی کوي هغه جیلونو ته ضرورت نشته، هغه خدای پاک په خپل عذاب کې په خپله ګرفتاره کړلي، ستا جیل ته غورځولو ته ضرورت نشته. او څوک چې په ناب تول کې کمی نه کوي الله پاک هغو له د زړه سکون چې دا ورکړلی. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شانې ستاسو خوښه شوي. ویډیو مې خوښه شوي بیل آیکن ضرور دباو کړئ، دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. والسلام.